که خبر شوې چې چا د غیبت کړی دی یا تا ویلې ما ویلې در پسې ویلې دي، خفه کېږه مه، کینه مه کوه او زړه کې خلکو دپاره حسادت مه ساته، بلکې د الله تعالی شکر ادا کړه. یو عالم وایي کله چې په تاسې پسې غیبت پیلېږي نه یوازې دا چې خفه کېږئ مه، بلکې د الله تعالی شکر ادا کړئ، ځکه چې دغه خلک یې ستاسې په اړه مشغول کړي دي، نه تاسې د دوی په اړه. ځکه چې په قیامت کې به دغه انسانان چې ستاسې غیبت کوي تاسې ته نیکي درکوي. په قیامت کې د دوزخ او جنت ترمنځ یوه سیمه د قنطرۍ بولي. په دې ځای کې به سره له دې چې ټول حساب کتاب به ورسره شوی، جنت ته به دغه خلک رایي وي، خو درول کېږي به ورته وایي به چې خپلو کې حساب وکړئ. دغه کس چې ستا غیبت یې کړی دی د ده د حسناتو هغه بوجۍ یا اکاونټ به خلاصېږي او تا ته به خپلې نیکۍ درکوي تر هغې چې ته راضي شي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غیبت چا کاوه، یوه کس په اړه د خبر راوړ، ورته ویل چې فلانی د غیبت کوو. خپل خادم ته ویل چې د خرما او یو سبت جوړ کړه او دغه کس کور ته وروړه. هغه خبر راوړونکي ورته ویل چې ستا غیبت یې کوو. پوهېږم چې غیبت یې کوو، خو زه باید دا ډالۍ ورکړم ځکه چې د په دنیا کې زما غیبت کړی دی، په آخرت کې به ما ته نیکۍ راکوي. آیا په دې نه ارزي چې زه دته په دنیا کې دغه څو دانې خرماوې ورکم، په قیامت کې به دی خپلې ما ته نیکۍ راکوي، هغه نیکۍ چې قبول شوي. نو که غواړې چې د جنت ته نږدې یا جنت ته رسېدو نه مخکې ونه درول شي او حسنات یا نیکۍ د چاته ورنه کړل شي، د چا غیبت مه کوه. که غیبت د کېدو الله تعالی ته سپاره، هلته به درته دومره مهمه ډالۍ او بدله درکړي چې حساب به نشي کولی. په غیبت باندې ستا څه کمیږي، خو که دغه خویونه چې دوی په اړه ستا په اړه غږېږي په تا کې وي، بیا نو د خپل ځان د بدلون کوشش وکړه. السلام علیکم.